تازه او بیړنی خبر په ملا هیبت الله څنګه د کودتا پلان جوړ شو او ملا هیبت الله کوم تغیرات راوستل ملګرو کو تاسو هم غواړئ په پوره جزئیاتو پوه شئ ویډیو تر اخره وګورئ او زموږ پښتو پلس چینل هم در سره سبسکرایب کړئ سلام ستړي مشئ وخت مو پخیر بیړنی خبر د طالبانو په کورنیو چارو وزارت کې یوې سرچینې زوایا نیوز ته وویل چې د دې ډلې د مشرتابه په کچه د کودتا احتمال او ډار ورځ تر بلې زیاتېدونکی دی چې له همدې امله ملا هیبت الله ته د منصوب شخص د فزیکي امنیت په خاطر دفاع او کورنیو چارو وزارتونو موظوف شوي دي لسګونه جنګیالي نن رسما ګوښه او پر ځای د استخباراتو شاوخوا 1500 ځانګړي ساتونکي ګمارل شوي دي د سرچینې په خبره د استخباراتو رئیس عبدالحق وثیق د ملا هیبت الله نږدې کسانو څخه دی نو ځکه یې د خپل ځاني امنیت تامین مسؤلیت هغه ته ورسپارلی سرچینې وویل د کودتا ویره د متحده عربي اماراتو د ملا یعقوب او انس حقانی تر سفر وروسته زیاتې شوی چې ترمنځ اختلافاتو هم زور اخیستی دی دغه راز په آر کې هم د ملا محمد حسن د ساتونکي لپاره ساتونکي تبدیل او زیات شوي دي ملګرو که تاسو هم د دې ویډیو په اړه څه نظر لرئ موږ سره کومنټ کې شریک کړئ د لا ښکلې ویډیوګانو لپاره موږ سره پاتې شئ تر بیا ښه وخت ښې چارې